سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، نن د یو بلې وظیفې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي یو. وظیفه د هغه رونو خویندو دپاره ده کوم رونه خویندې چې منپسند ځای کې رشته کول غواړي، د خوښې په ځای کې رشته کول غواړي، لیکن په هغې کې ورته رکاوټونه وي. رشته په هغه ځای کې نه کیږي کوم ځای کې چې هغوی کول غواړي. الله رب ذوالجلال به د دې وظیفې په برکت سره هغه مشکلات حل کی، هغه رکاوټونه به الله رب ذوالجلال ختم کی او په هغه ځای کې به ورته رشته نصیب کی کوم ځای کې د دوی خوښه وي. الله رب ذوالجلال د دې وظیفې په برکت سره د ډېرو زیاتو رونو خویندو کارونه کړي دي. د ډېرو زیاتو رونو خویندو هغه رکاوټونه الله رب ذوالجلال ختم کړي دي او په هغه ځای کې ورته الله رب ذوالجلال رشتې نصیب کړي دي چې په کوم ځای کې د دوی خوښه وه. وظیفه انتهایی اسانه ده، یو څو کلمات دي لیکن د اثر نه ډک کلمات دي. دا وظیفه به تاسو د ماسخوتن د مانځه نه بعد کوئ. کله د ماسخوتن مونځ وکې، د مونځ نه بعد به کښېنئ، 41 پیرې به تاسو درود ابراهیمی ووایئ او 101 پیرې به تاسو یا الله یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک، یا الله یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک، دا کلمات په تاسو 101 پیرې وایئ او وظیفه به تاسو 21 ورځې کوئ. الله رب ذوالجلال به د دې وظیفې په برکت سره تمام رکاوټونه ختم کی. هغه ځای کې به الله رب ذوالجلال رشته نصیب کی چې کوم ځای ستاسو خوښ وي.